الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد مولوی صاحب مولوی صاحب دا ځل غیر بدل کو مخ کې ویل چاروا په لین کې دا ځل وای چې په جنت کې دی مولوی صاحب ماشاءالله برحال مولوی صاحب په خپل دې باندې نه پوي عزت سویم سکوم بیا مولوی صاحب وای ما دا نه دی ویل ما د درې تعبیرونه مې پېښ کړل نفي وې د نفوس زو وجدان کې ما دا غی لاندې خو دوه احادیث مرفوعه نو د حدیث مرفوع په مقابله کې مولوی صاحب د چا قول مراوړه دویم نمبر دی بیا وی هدایت الهران ولا و چې دا خبر واحد دی نو ما ویله مولوی صاحب چې دغه حدیث چې صرف دغه یو روایت په اعتبار سره شي خبر واحد دغه کې باس نشته مونږ احادیث د یادې روح بار بار دا ویلي دی ریکارډینګ نه بیا واوره هغه تواتر معنی ورنه مراد زمونږ د خبر کې تضاد نشته دی بیا دریم نمبر کې دا وای د عذاب قبر مون قایل یو د جسد نه پکې حواله بم پرته پېښ کوم دا څنګه تقایل صرف درود لپاره جسدي مثالی لپاره قایلی نو مولوی صاحب دغه شیعو مسلک دی دغه معتزله مسلک دی او پنځپریانو مسلک دی پنځم نمبر کې دی وای تحقیق الجلی کی تعویل دي الان کې مولوی صاحب په تحقیق الجلی کې په تور د الزام غیر مقلدین ته موږ دا قول نقل کړی دا غنه پسم سلور جوابات کړی دي هغه کې وګوره موږ اثبات کړی دغه کتاب خو مولوی صاحب اقفتو منون ببعض الكتاب وتکفرون په ټول کتابونو کې د خیانتونه کېدل دي بیا مولوی صاحب وای ما ته وی تا قبر جنت ته وخه جو الان کې په حدیث کې موږ ورته زب چرته يم نو دا ز صرف دا ضمیر چې ذات ته راځي کیږي صرف روح ته نه راځي کیږي مولوی صاحب زب چرته يم جسد بچرته روح په الله لین کې جنت کې مولوی صاحب د خلاف نه دی چې جسد دی په جنت کې دی او حدیث خپل تصریح کړی دا چې قبر د جنت باغ دی صحیح حدیثونه هغه معلوم دي بل اتم نمبر دی وی د دې حدیث نه معلومیږي چې شهید روح چې دی هغه په جنت کې دی الان کې د قران نص دی ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله يموت بل احياء قتل لفعل چې بچا وارد شوی دی الله وایي ته تاسو مړ موای بل احیاء بلکې ژوند دي حیثیت وی نیلوی سم نه پېښ کړو چې روح په جسد کې دنه یې ورسره تعلق وي او راغې نه ته منکري حدیث د څه ترجمه مکو چې قرآن په خلاف باندې راوړې مولوی صاحب د کرپنسپریو کار دی بیا دی وای حسین علی صاحب وای فكيف ياتون ارواح المؤمن بیا څنګه راځي روحونه د مؤمن الان کې هغه دنیا ته وای مونږ د برزخ خبره کوو مونږ برزخ ته دراته چې حسین علي صاحب رحم الله منلي دي هغه په روایت نقل کړی دي خو ته صرف مولوی صاحب هغه تحریف کې بیا دی وای د بچي ورته وی زما د بچی روح چرته دی وي بجنکل کې د دروغ ویل پادیس کې دروغ ذکر نشته مونږ صاحب دغه ځان نو ویلا بهرحال ما لس حواله پېښ کړی وي ته علماء اسلام چې اگر یاد روح قایل دی یو لسم نمبر حواله د زما سره چې روح جسد ته واپس راځي په شفاء او استقام کې سلور حواله نقل کړي وقد اجماع السنت علی اثبات الحیات فی القبور اجماع کړی د سنت په اثبات د حیات فی القبور باندې او په یاد روح باندې و احیاء الموتى فی قبور مرد الارواح فی الشریف دا اجماعي قول چې روح جسد ته واپس کی اجماع ده دویم نمبر د امام الحرمین قول پېښ کړي اغم وی ان احیاء المکلفین فی القبر وسؤالهم جميعا لا خلاف فی بین اهل السنه د سنت په منځ کې به کې څه اختلاف نشته درېمه حواله د سیف الدین امدی نقل کوي اتفق سلف الامه قبل ظهور الخلاف واكثرهم بعد ظهور کله چې معتزله اختلاف وګراغي نو ستر اکثر په اتفاق شو علی اثبات احیاء الموتى په اثبات د حیات الاموات او ارواح جسد ته واپسی بیا امام قرطبی رحم الله قول نقل کوي چې په دې باندې ایمان راوړل ضروری دي مولوی صاحب دا هغه سره ولګو 14 حواله شوي پنځم نمبر شر المواقب د صفحه نمبر 445 دا دمو احیاء الموتى فی قبورهم ژوند کول لمړو په قبرونو خپلو کې و مساله منکر و نکیر لهم وعذاب القبر للكافر والفاسق كلها حق عندنا دا ټول زمون په نزد د سنت و اتفق علیه سلف الامه او اتفاق کړي په دې باندې سلف د امت مناسب د ارواح هوا پسیو د قبر کې ژوند کې لمې دغه رنګ مناسب د زما سره نبراس تیر مشهور شر د شر القائد صفحه نمبر 209 دا دی کې هم د نقل کوي وان الاحاديث الصحيحه ناطقه بان الروح يعاد في الجسر عند السؤال د تفصیلی بحث کې په کې باندې اجماع په اخر کې نقل کړي دغه نګي مولوی صاحب د زما سره کتاب د شرح العقائد جلالی دیم په دغه کې د اهل سنت مذهب نقل کړي المیت حي في قبره اهل سنت مذهب دار چې میت حیات ملوي په قبر فيعذب وهذا هو مذهب اهل سنت اول حق دغه حق دی دا مولوی صاحب زما سره د کتاب د تمهید د بشکور د په صفحه نمبر 124 باندې لیکي فإذا كان الروح متصلا بالشخص کله چې روح په د کس پس متصل تعلق ای ور سره سواء كان حسبا او لحما او ترابا برابر خبره ده کدا غوخه وی کدا ډو کی وی کدا خاوري شوی خو فإنه يتعلم په دې ته عذاب ملاویږي دې ته تکلیف ملاویږي دغه روح د جسد سره تعلق لري ذرات سره بیا دلته فیض الباری کی کشمیری صاحب ثم سؤال عندي يكون بالجسد مع الروح كما اشار الى صاحب لیدا دا سوال او جواب چې دا د روح جسد دواړو سره تعلق سره څنګه چورته صاحب دا اشاره کړی دا مونږ
19 نمبر حواله مولا دغه رنګي دا مجموع الفتاوا د ابن تیمیه ده صفحه نمبر 219 کې لیکي دی وی د اهل سنت والجماعت مسلمه ان سایر الحديث دغه حدیث عبارت مخکې پیش کړو خدای نه رسته وی د اذ المساله للبدن بلارون قولو قال طائفه من اسوان کرول الجمهور صرف د روح د پاره یا صرف د جسد د پاره بغیر د تعلق د روح جسد نه قول دا د اهل سنت والجماعت قول نه دی اهل سنت د دینه انکار کړي دي اهل سنت په دې باندې متفق دي چې عذاب او ثواب د روح جسد دواړو د پاره دی بارس تر یادې رونه دغه رنګ مولوی صاحب شل حواله په دې شوي دا زما سره د علماء دیوبند حواله ده دا زما سره د علماء دیوبند حواله جات مولوی صاحب هغه نور د تعلق ولا راکه علماء دیوبند هم د دې قایل چې دغه عذاب او ثواب په تعلق او یادې د روح سره جسد او جسد دواړو ته ملاويږي او مولوی صاحب د دغه وجره چې پنځپیران د جسد لپاره عذاب او ثواب قایل نه دي دا زما سره آپ کې مسله اورن کال دی وجنه وي د پنځپیران گمراه دي د سنت نه خارج دي اعتقادي بدعتین مستقل امام جوړول مکروه تحریمی دي بنوري ټاول نه د مولوی صاحب فتاوا دارالعلوم کراچي چاپ شوی ورکورله دا دارالعلوم دیوبند فتوا د وفاق المدارس مشر هغه مولانا خیر محمد جالندری رحم الله نقل کوي د وی عذاب او صبر روح جسد دواړو تري پنځپیران د جسد لپاره عذاب نه مني دیو جن مستقل امام جوړول مکروه ته خپل فتوم دی دا او دارالعلوم دیوبند فتوم دی نقل کوي دریم نمبر مولوی صاحب ما مخ کې ویل چې دارالعلوم دیوبند نه چاپ شوی دا غي کوم دا مولوی صاحب بتاو دارالعلوم کراچي بنوري ټاون چاپ شوی دی هغه هم وای دغه رنګي دا ټول مولوی صاحب وای د عبارت بالا سے معلوم کہ عذاب قبر اور جسم دونوں کو ہوتا ہے دواړو تکیږي مولوی صاحب 50 فتوی په دغه باندې موجوده مدارس نه موږ نمبر وختي او 22 فتاوجات کتابي شکل کې بدغه چاپ تقریبا 100 تر رسیدلې بدغه باندې اصل فتاوا والا چې تا وختي مخکې پیش کړو سبا 204 بعض علماء کا خیال کہ عذاب اکبر فقط روح کو ہوتا ہے اور روح کا قبر سے تعلق رہے مگر صحیح ہے کہ عذاب روح اور جسد دونوں پر ہوتا ہے دواړو ته کیوں کہ مردہ کا قبر میں جا کر زندہ ہونا قرآن سے ثابت ہے در قرآن نه ثابت دی هغه دغه تعلق او دغه اعاده قرآن نه ثابت اصل به پاغي باندې احادیث او آیتونه پیش کړي دغه رنګ مولوی صاحب جمهور علماء اهل سنت والجماعت کے اس بات پر اتفاق کہ برزخ میں جسم اور روح دونوں کی تعذیب یا تنوی دا فتاوا حقانیه د مولوی صاحب د دې جلد نمبر 1 د مولوی صاحب صفحه نمبر 181 180 دا مولوی صاحب خیر الفتاوا د خبره کوي او پنځپیرانو مسلک هغه متراک پنځپیران چې د جسد عنصرینه د عذاب ثواب هم نه پکې د حیات هم نه پکې د تعلق هم نه پکې دا ګوره مولوی صاحب په دې ورته 15-16 عبارت په دې وخت کې پیش کوم عقاید علماء اسلام صفحہ نمبر 134 دے دے رہ گیا قبر کے عذاب کا معاملہ تو اس قبر میں نہیں ہوتا اور نہیں اس قبر والے جسم کو ہوتا ہے نہ په دې قبر کې نه دې قبر والا جسم توي مخکم چې کوم جسم بدن ته یادو تعلق ویلا ما په پاغه لس حواله جات پیش لږ جسدي مثالی ته مراد د عنصري ور نه مراد تاسو د تعلق یادو د حیات قائل نه دی وجن د غیر عذاب او ثواب هم نه پکوي او د غیر معتزله قول دی وجن ته علما گمراه وي دارن لوی صاحب کتاب د نه د جلد 111 دیوی وی گو بدن عنصری کو ثواب و عذاب ممکن ہے مگر خلاف واقع اور خلاف مشاہدہ اور خلاف شرع اگر چې دا ممکن خوده لیکن د عقل نه خلاف د مشاهده نه خلاف د هندوانو والا اعتراض نیلوی صاحب کوي د تاسو مشر د عقیده دا علماء قائد علماء اسلام کی بیا لیکي په صفحه نمبر 137 باندې کہ قبر سے مراد یہ زمین قبر نہیں اور مٹی سے بنے ہوئے جسم کو عذاب نہیں ہوتا د خاوري نه جوړ شوی دی جسم ته عذاب او ثواب نه ملاوي دا مولوی صاحب د نیلوی صاحب بل عبارت ده صفحه نمبر 241 کی کیونکہ ہمارا مدعا یہ ہے کہ اصل جزا سزا مرنے کے بعد جسد عنصری کو نہیں ہوتا جزا سزا کی جسد عنصری نہیں شریک جو اربع عناصر سے مرکب کم چې سلور عناصر تم مرکب وي دا مولوی صاحب زمان سره د نیلوی صاحب مجموعه رسائل صفحه نمبر 9 میں دے لکھی اس لیے اس جسم خاکی کو تو عذاب و ثواب تکلیف ورم کچھ نہیں ہوتا دیته هیڅ هم نه ملاوي مخکې بيد سوز د نور مشرانو حواله نقل کړي دا مولوی صاحب تاسو برهان جلیل د خان باچا صاحب دیو قبر محفور میں بجسد عنصری حیات یعنی روح کا جسد عنصری میں واپس کر زندہ ہونا جس کا قائل سردار جو اس کی ہم خیال ہے قرآن کریم سے مخالف ہے دیوی پا قبر کی جوندی کے دل یاغی تعذاب ثواب ملاوی دل دارا قرآن نے خلاف دی ولګوي جی بسم الله الرحمن الرحیم د ټول نولنې خبره ده جی چې تاسو وی کنه جی چې روح په لیین کې او په جنت کې تاسو په قول کې تضاد ده نو ما د مفتی شفیع صاحب د عبارت نه دا خبره ثابته کړه چې علیین دا د جنت یو مقام ده الین دا د جنت یو مقام د دې کې تضاد نشته بل وای زن پوسو زو وجد دی د دې لاندې ما حدیث راوړو نو ما خو په دې باندې ډېر حدیث پیش کړل هغه زما د داوی مؤیدو بل دی چې اعاده روح دا حدیث چې دی نو دی کې چې دی مونږ هر څه ثابت کړل اداغه جوابونه ما تاسو ته وکړل بل دی چې عذاب روح د شیعاګانو مسلک دی نو د دې په جواب کې ما تاسو ته دا وی چې توفه اسنا شریعه ناغینه په تاسو باندې ټاپه لګیږي چې تاسو هم د شیعاګانو موقف والي بل خبره ما دا وکړه چې فاین انا دی چې دې مقصد چې جسد فاین انا خبره دا ده جی او بیا دی ولا تقول لمن يقتل في سبيل الاموات دا دی د دې په تایید کې پیش کوي بل احیان بلکې دی جندي دي
نو دا ژوندي دي نو دا ژوند څنګه دی ته چې روح په دې جسد کې دننه دی نو د دې حدیث متعلق چې دی امام مسروق هغې دغه چې دی د عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه تاسو لږ خاموش زما باندې ښه بد راځي د عبدالله ابن مسعود رضی الله حواله نه ده جي د عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه نه تپوس وکړو هغې د دې باره کې ما د نبي صلی الله علیه وسلم نه تپوس کړی نبي صلی الله علیه وسلم د دې باره کې فرمایلی چې د دې مقصد دا ده چې د دې ارواح د شنو مارغانو په ججرو کې دي د دې ارواح د شنو مارغانو په ججرو کې دي نو د دغه آیت نه دا نه معلومیږي چې روح په جسد کې دی نه بیا هم دا معلومیږي چې دا په علایلین کې دي او بله خبره دا ده جي چې دا روایت غالبا ما د 22 کتابونو کې دا راوړی دی په 22 حوالو سره نو ستاسو په نسبت سره د دې نه چې بیا 22 دلایل هم جوړیږي نو دا چې د هغې سره یو ځای کې 52 هغه 51 او 22 سره دا کې جو دغه 73 ته ورسېږي او د هغې نه ماسوا د دې نه علاوه ما 73 مکمل د دې نه بغیر ما 73 دلایل راوړي دي خو خیر اوس د ټیم د کمی له وجې په هغې باندې به اکتفا وکړو آخري خبره جي اوس وخت کې دی جي بله خبره دا ده جي چې د اب کې مسایل نه تا چې کومه حواله وي جي په دې کې دا نشته چې عذاب قبر نه پلان کې منکري هغه چې دی داسې دی او داسې دی دې کې هیڅ قسم ټاپه نشته صرف دا ویلي جي وही حدیث پاک میں روح لوٹانے کا ذکر جس سے مراد ہے جسم روح کا تعلق قائم کر دینا وही د یادې نه مراد تعلق دی جي صرف خبره دا وکړه اوس دا صرف ستا د مشر قول دی بل تاسو وی چې د تحقیق الجلی کې ما چې دا خبره لیکلې ده نو جنابانو غیر مقلدینو ته چې کله هغې د دې نه په اسماء او صفاتو کې دلیل نه و نو تاسو ورته وایي چې دا ابومطي بلخي په روایت سره دی او زما دپاره چې راشي جي نو تاسو ته بیا دا سړی خوږ شي دا کومه فلسفه ده جي دا طریقه موږ ته وښایئ بله خبره دا ده چې تاسو وی چې پنځپیریان عذاب قبر مني یا نه مني نو زه اوس دا خبره کوم جي دا قبر کې زندگی دا د جمعیت علماء اسلام یو عالم دی ستاسو مشر دی جي دی وایي دا اعاده نوع من الحیات دپاره ده صحیح شو جي اوس ما د دې کتاب نه پیش کړل چې سوال جواب نه بعد روح بیا ځي نو دا د جمعیت علماء اسلام والا علما چې دا قبر کې زندگی والا دی او د هدایت الحیران دا دواړه بیا د عذاب قبر نه منکر ګرځېږي کومې ټاپې چې دي په ما لګولې یا دي په دې ولګولې بله خبره دا ده جي چې ما په دې باندې دلایل پیش کړل چې روح د دې جسد نه اووتو عادتا دې جسد ته د قیامت ورځې پورې نه واپس کېږي د قیامت په ورځ باندې به دا روح واپس کېږي او د دې نه مخکې واپسي نشته تا چې د برای ابن عازب والا روایت پیش کړو په هغې باندې ما جرحه وکړه د څومره کتابونو نه دې پیش کړي نو هغه چې دی بې ځای لاړل هغه چې دی په صفر کې ولګوه ولې ځکه چې ما پې جرحه کړې ده او زما روایت بالکل صفا پاتې شو زما پای باندې ستا د طرف نه صحیح جرحه نه ده شوې تا صرف او صرف د برای ابن عازب والا روایت پیش کړی دی او په هغې باندې چې دی ما په خپله نه دی ویلي ما درته دا ووي چې کتاب الثقات لابن حبان والا لیکلي په دې کې زازانو او دی چې یخطئ کثیرا بل دا چې ده کان یبیع الکرابیس ده به چې دی کرابیس خرڅول فاذا جاء المشتری رضا علیه شر الطرفین او بیا مې درته د هغې په جواب کې 100 رسایل یا 5 رسایل فی علوم الحدیث هغه مې درته وښودو په هغې کې هغه دا لیکلي چې کوم سړی متهم بالکذبي نو د هغه سړي هغه سړی چې کله متهم بالکذب شو نو هغه کې به بیا متهم بالکذب شو لکه دغه ځای کې چې دی متهم بالکذب دی نو چې متهم بالکذب شو د هغه روایت قبول نه دی توریکه حدیثو د هغه حدیث به هغه ترک کولی شي بل ما د شفا و سقام نه حواله پیش کړه چې هغوی دا د صحیح حدیث مخالف دی زما خپل قول نه ما د دغه نه تحریرات حدیث د شیخ حسین علي صاحب د کتاب نه حواله پیش کړه دارنګې د رحمت دغه نه زمونږ حیات الاموات نه د هغې نه مې حواله پیش کړه چې هغوی دا د صحیح حدیث مخالف دی د دې وجې نه هغې پکې تاویل کو چې فی په معنی د اله دی او ټایم ختم دی فی په معنی د اله دی د هغې نه بعد زه دا خبره کوم ما تا ته ویلي وو چې ستا یو مشر وي چې روح د جسم نه وتو روح د جسم نه د وتو سری دلیل نشته دې باندې ته رانغلې بیا مې وی بل مشر دی وایي چې روح د جسم نه وځي په دې باندې ته رانغلې بیا مې درته چې بل مشر دی دا اعاده عذاب او ثواب له دا دې ثابته نه کړه بل مې درته دا وی دا اعاده نوع من الحیات له دا دې ثابته نه کړه بیا مې درته دا وی چې یو چې دا اجماعي عقیده ده بل وی چې غیر اجماعي ده د هغې جواب دې رانه کو بیا مې درته دا وی بسم الله الرحمن الرحیم مولوی صاحب په دې کې چې کومې خبرې قابل جواب دی اول نمبر دا وایي ما روایت پیش لکه تا پیش کړل نو ما ورته ویل چې ما مرفوع پیش له تا مقطوع پیش له مرفوع او مقطوع مقابله نه کیږي دویم نمبر دی ما ته تا ویل چې اینا نه نو تا ویل چې جسد ته مراد کې دروغ ویله ما ویلو چې روح مال جسد ته مراد دی ضمیر راجع کیږي دواړو ته
کوم وخت چې خبره کړي دواړه موجود. دریم نمبر دی چې تا قرآن پیش کو چې بل احیاون ژوندي نو څنګه ژوندي ستاره مشر نه پیش کو چې انسان د لپاره د ژوند یو معنی ده روح د جسد سره تعلق یا روح په جسد کې دننه وي ته چې کوم یو صرف د روح د لپاره منی قرآن وی کیف تکفرون بالله وکنتم امواتا صرف پرو باندې مرګ اطلاق کوي سرنګ تاسو کفر کوي حال لري تاسو مړ ویلان کې ارواح وغه کې قرآن ورته میت وي حیات ورته نوي ته خو د راهي چې کوم معنی کې د قرآن نه خلاف در سره او استاد نیلوی صاحب نم خلاف ده. پنځلورم نمبر دی وای ما 73 دلایل راوړي دي خو ټایم نشته مونږ ما صرف یو لیست پیش کو قسم در دلیل دو لیستونه زما پاتې دي 43 روایت پاږي کې ما پیش لا پای کې 20 حواله جد د علماء اسلام ما پیش لا او په دغه سره مونږ 20 د 43 سره ولګوا نو 53 63 او پاږي سره دو لیستونه تر اوسه پورې زما پاتې تقریبا د 130 نه زیات مونږ راوړي هغه کې پیش کې خبره به تر مسعودانه پورې ورسیږي. شپږم سلو پنځم نمبر دی اپ کې مسائل کې تاو خودله چې تعلق نه پیره د مونږ مکرو تحریمی کې په دقه جل کې د مونږ د مکرو تحریمی کېدو وجه هم لیکلی دغه او مستقل دغه دواړه عبارتونه ما راغلي پیش کړي کې پوهې چې دواړه درته وښیم. شپږم نمبر کې دی وای د برا ابن عازب پر یوت ما جره یې وکړه په زازان باندې د زازان ما متابعین څلورو خو ده نمبر 1 چې یوازې زازان نه نقل کوي بیا مې ویل چې ولوی جماعت یې نقل کوي. درېیمه حواله مې پیش کړه چې بېشماره کسان یې نقل کوي 12 حوالجات مې په تصحیح محدثینو نه پیش کړي بخاري مسلم راوي دی. درېیم نمبر ما وښودله چې دا روایت چې متواتر حدیث حد تواتر ته رسېدلی بیا د هغې نه پس مولوي صاحب ستا نیلوي صاحب هم د هغې نه استدلال کړی. پنځم نمبر مې څلور اوس د دې نه پس هم چې او پنځم نمبر ما وښودله چې دا په دنیا کې داسې ثقه دی چې په راویانو په جماعت کې په دنیا کې د دې نه بل ثقه نشته دی. د جرح او تعدیل له کتابونه مې ورته وښودل دي حافظ ابن حجر رحمه الله و چې ته نه منې نه منل ستا کار دی الله له به هغې جواب ورکړي. بیا دی ما ته وایي زما په روایت تا جرح نه ده کړی یعنې کې ما ویل ستا روایت د سره ستا دلیل نه دی. بهرحال ستا چې دلیل جوړېدی ما پې جرح کړي او ما هغې جوابات کړي دي. ما په اول کې دا وایښې وه چې د دنیایي مرګ نه پس په عالم برزخ کې جسد عنصري ته د روح اعاده او تعلق حق او ثابت ته په دغې باندې مې الحمدلله دلایل کثیره پیش لا به خلک ګوري انشاءالله د علماء اسلام نه مې پیش لا اتفاق او اجماع مې پیش لا او د دې نه پس بیا مولوي صاحب چې کوم څه پیش کول ما ورته په لاوله کې ویلي ورته مې په ریکارډینګ کې راغلي چې موږ د اعادې کاملې نه یو قایل کومه اعاده چې مولوي صاحب په دنیا کې یا په آخرت کې تا چې کوم نفي عبارات د مفسرینو خو ده د حق عباراتونه درته یو کتابونه ما وخوره چې هغه یاد روح قایل دي نو د هغې د مطلب نه خلاف مطلب اخیستل مولوي صاحب د تعویل القول بما لا یرضی به قایلوه دی د دغې نه د الله تعالی مونږ وساتي. او دریم نمبر مولوي صاحب د هغې نه پس چې مونږ کله د یو خبرې وضاحت وکړو مولوي صاحب د هغې نه پس بیا بار الزامات لګول دغه غلطه خبره ده. او مولوي صاحب ما بله وویله چې د عذاب او ثواب دپاره ضروري د اعاده یا تعلق او د میت حیات تر درې واړو نه منکري تر جسد مثالي دپاره مني یا حیات صرف د روح دپاره مني هغه قرآن نه خلاف دی او دغه معتزله د شیعو مسلک دی او د پنجپیریانو مسلک دی. اهل سنت والجماعت کې د هېڅ چا نه قول شته ته په هغې باندې بالکل رانغلی. بیا ما حوالې پیش دی چې پنجپیریان د دې وجې نه جسد عنصري دپاره د عذاب او ثواب قطعا نه دي قایل. ولې نه دي قایل مولوي صاحب هغه د دې تعلق نه دي قایل هغه د دې اعادې نه دي قایل هغه د میت دپاره د حیات نه دي قایل. مولوي صاحب ما په دې باندې حوالې پیش دی مولوي صاحب اوف ونه کو په دې چې ته دا په ما الزام لګې زه د میت دپاره حیات منم اوف هم ونه کو او کوي به هم نه ځکه کتابونه مې ورته پیش له دلایل مې په هغې پیش له بهرحال مذاهب مې په هغې پیش له انشاءالله دا مناظره به عوام ګوري او عوام به په دغې باندې فیصله کوي انشاءالله العزیز او خبره به کوي. دعا به وکړه اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. پروردګار زموږ د مناظره د خپل رضا ذریعہ وګرځي رب ذوالجلال د اهل حق لپاره د استقامت او د اهل باطل لپاره د هدایت ذریعہ وګرځي. رب ذوالجلال که څه زمونږ ریا نه د شهرت نه د خودغرضۍ نه په دې مناظره کې مخکې چې کمې شوي دي آینده هم کېږي هغې ټولو کې مو ساتي. رب ذوالجلال زمونږ مناظرې صرف د احقاق حق مقصد وګرځي. رب ذوالجلال دغه ملګري هم راغلي دي مونږ هم راغلي زمونږ هم مقصد احقاق د حق دی د دیو هم دی. پروردګاره چې کم ملګري په خپله دغه کې مخلص دي هغوی ته پروردګاره دغې اجر ورکړي کم ملګري چې په هغې کې خطا شوي دي هغوی ته هدایت وکړي. رب ذوالجلال موږ ټول له اهلسنت والجماعت علماء دیوبند په مسلک عقایدو نظریاتو باندې موږ ژوندي اوسئ په دغې موږ ته مرګ نصیب کړي قیامت په ورځ هم د علماء دیوبند د دغه طایفه منصورې سره حشر وکړي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. کومو ملګرو زموږ خدمت وکړو ځای ترتیب یې برابر کړو چا مناظره جوړه کړې الله هغوی ته هم ډېر خیرونه ورنصیب کړي. صلی الله علیه